بعد می درباره کمیته والا از طرف مواد مقدر یک نفر کمیسیون اعضای کمیسیون داریم و از طرف صحت عامه یک نفر کمیسیون داریم که او ببینه خب آیا صحتیاب شده یا نشده. اگر صحتیاب شده باشه که ما مردم را از طریق طرز العمل خب پیاده میکنیم و اجرا میکنیم، نفر مرخص میسازیم. هدف ما از بستر نمودن افراد است که اونا از مواد دور شوند و قسمی که تحقیقات صورت گرفته در مدت 21 روز اینا باید سمزدایی شوند. سمزدایی به این معنا که اما فکر مواد، عوارض مواد از وجود ازیا و از ذهن ازیا تدریجا دور شوند و به خاطر از اون موقع افراد که تازه در مرکز بستر میشه اینا یک اتاق مخصوص داریم به نام اتاق فیزیک، در اونجا نگهداری میشن. بعد از مرحله سمزدایی مرحله دومش دوباره آیسته آیسته و مرحله فراموشی است که روانشناسان برایشان کار میکنن و روزانه از طریق جلسات منظم درسی بر از اونا هم مفاهیم انگیزشی را تدریس میکنن و هم جلسات انفرادی میگیرن، جلسات گروپی میگیرن، مهارت‌های زندگی را برشان میآموزن تا در مدت که اینا بستر هستن به تدریج مواد فراموش بکنن و از مواد دور شوند. دلته د 15 ولایتو روږدي کسان راځي او درملنه کیږي او مرخص کیږي. نن موږ د روژې مبارکې میاشتې په خاطر باندې چې د مشرانو په هدایت سره 300 کسان فراغت لرو. هر دوره د دې ځای 3 میاشتې ده چې په 3 میاشتو کې موږ یو فراغت کوو. په دې درېیمه دوره کې موږ دلته تر 3000 زیات کسان جمعوري لرو، تا 2000 څو کسان هم فراغت لرو. فلحال هم 1200 کسان موجود ته درملنې لاندې په دې کمپ کې لرو. شکر صحتمند شدیم. خدای امارت اسلامی را خیر بده که ما فهمیدیم سر ما یک پروژه ما تعیین کرد، ما از مریضی و از بیماری جور شدیم، حالی سر خانه و جای ما بخیر بخوبی میریم که بخیر فهمیدیم. ما دیگه من جوانایی که در بیرون است فهمیدیم این بار فهمیدیم بیاین در مرکزی درمانی مثل ما بریم. ما یک بچه‌ای بودیم که پیش از یک بیماری ما گرفتار بودیم، ما شکر جور تغلا صحتمند شدیم که در این وطن خدمت کنیم. مدت 6 ماه و 16 روز شده که اینجا سپری کردم. پروسه تداوی بالای ما قرار گرفته. شکر از کمپ، از مسئولین کمپ، از برادرایی که داخل آغوش کمپ بودن بسیار خوشی دارم، بسیار خوشی. و از برادرایی که بیرون هستن به کوچه و چپ کوچه ها میگردن، از ما دیگه خواهش میکنیم که در راه ما که رفته بودیم نرو که راه بیرونی نبوده. د امارات اسلامی نه خوشاله است. مونږ کور جواب کړلو، ولس جواب کړو، مثلا جنگونه هم رااله، دغه هم رااله. دغلته امارات اسلامی راوستو. دا هم دویم کور، دلته 3 وخته ډوډۍ، هر ماښام وریجې، لوبیا، ساری، چای. روژه کې من دا اوس روژه ده. مونږ پشنمه هم جګی 15 وخته مونځ کوو، قرآن شریف هم زده کړه دلته، 15 شپږ کلمې هم زده کړلې. ډاکې دا شیان نه ول. دا اوس چې غونډ معتادان ګورې دی ونه اوس کور ته هم ځي، کور هم وایي دوی خوشحاله دي. اول مونږ غونډ نه کور بېزاره، ولس بېزاره. فکر وکړه جومات ته به تللو، چا ویل چې دا نه راځي، دا څپلۍ پټوي. که مونځ هم خدای دپاره کوو، دین ځینې ووځو نو انشاءالله تعالی هغه نوم هم ښه شه، صحت هم ښه شه. انشاءالله فامیل ته به اول خدمت وکړو، بعد فامیله به امارات اسلامي ته د خدای خیر ورکړي چې همداسې ځای مونږ ته جوړ